ملګرو په دې سکرین باندې چې تاسو کوم پروسیجر ګورئ په دې مخ باندې دا ماشین راښکلی کېږي دې ته ویلی کېږي لیزر هیر ریمول. دا هغه پروسیجر دی د هغه خلکو دپاره دی د چا په مخ باندې چې دا غیر ضروري ویښتان راشي. تاسو به کتلي د ځینې خلکو دا ږیره بره د اننګو ته راختلي، د ځینې خلکو دا ږیره بالکل د سترګو ته رارسېدلي. دغه انسان دی د دغه غیر ضروري ویښتو نه ډېر زیات تنګ وي، کوم چې اننګو ته او سترګو ته رارسېدلي. دغه انسان بیا په نوسي باندې په تریډینګ باندې یا په ویکسو باندې دا بار بار وباسي او ډېر تکلیف سره د ژوند دي. بهرحال د دې دا طریقه نه ده. د دې ویښتو د مکمل خاتمې دپاره چې کوم سیف پروسیجر دی، محفوظه طریقه ده چې عمري انسان ختمول غواړي نو هغه ته ویلی کېږي لیزر هیر ریمول، کوم چې تاسو ته په دې سکرین باندې ښکاري. دا لیزر هیر ریمول ستاسو د مخ نه غیر ضروري ویښتان ختموي، که دا په اننګو باندې راختلي او که دا په تندي باندې راختلي. دا داسې یو پروسیجر دی چې د 6 نه واله تر 8 سیشنو پورې دا مستقل طور دا غیر ضروري ویښتان ختموي. هر یو سیشن 15-20 ورځې بس کېږي او د یو سیشن نه واله تر د بل سیشنه پورې دا ویښتان لږ کمزوري شي، بیا د بل سیشنه پورې لږ ډېر کمزوري شي، د بله پورې ډېر کمزوري شي، تر دې حده پورې چې 6 یا 8 سیشنه ته کې نو دا ویښتان ختم شوي. نو انتهایی سیف طریقه ده، سیف پروسیجر دی. که څوک مستقل طور عمري د مخ نه د اننګو نه د غیر ضروري ویښتان ختمول غواړي نو د دې واحد حل چې دی محفوظه طریقه هغه دی لیزر هیر ریمول. د دې تریډینګ علاج نه دی، ویکس علاج نه دی، نوسی علاج نه دی، ځکه چې دغه مخ نور خرابوي. که تاسو مستقل طور په محفوظه طریقه باندې د خپل مخ نه د خپلو اننګو نه د تندي نه د ویښتان ختمول غواړئ نو د دې واحد علاج لیزر هیر ریمول دی. د دې هیڅ نقصان نشته، دا په ټوله دنیا کې کېږي، دا د پاکستان په هر یو ښار کې کېږي. که په باجوړ کې تاسو کول غواړئ نو دا زه به ستاسو سره په سکرین کې شیر کړمه. د دې کلینک سلمان سعید خواله تاسو ورتللی شئ، هغه کلینک دی د هسپتال مخې ته. عام طور خلک د یو سیشن 2500-3000 روپۍ اخلي، او که تاسو د دې سلمان سعید خواله ورغلئ زما نوم ورته یاد کړئ دا به ستاسو نه د یو سیشن 1500 روپۍ اخلي.